مخکې زما وزن 214 کیلو او اوس چې ده 91 کیلو ده، یعنې 125 کیلو وزن ما کم کړی ده 10 میاشتې موده کې. یو هفته مخکې زه خپل کلي ته لاړلم، هلته هم ډېرو کسانو نه پېژندلم. بیا مې چې ورته لکه خبره هم کړې ده، راته ویلي چې ته څوک یې ولې دې نه پېژنم. بیا مې خپله قصه شروع کړې ده. میاشت کې 2 میاشتو کې یو ځل به لباس لکه وشکېده، بوټان به وشکېده، دا به بدلول، ځکه هومره وزن چې ده د دومره لباس برداشت هم نه لري. کله زه په ویده کېدلم د شپې لخوا، نو ځان ته به مې د یو بالښت نه په ځای 2 ایښودل، سر به مې ډېر جګ ایښوده، اکثره به په ناسته باندې ویده کېدلم د ډېر وزن له لاسه. پخواني عکسونه چې ګورې نو حتما ټولنه مخکې به تا ته چې ده یوه خندا مخې ته درېږي. ما چې د نیم ژوند چې ده په رشقه کې تېر شوی ده، همدې زه مجبوره کړم لکه ډېر زیات سخت و، انډیوالانو سره چکر ډېر مشکل به پکې و. نو دا مې چې ده په ډېر زحمت او خوارۍ باندې چې ده کم کړ، ډېرې سختۍ هم پکې وګاللې او لږې هم پکې تېرې کړلې. ما هېڅ نه دي کړي، صرف تمرین مې کړی ده او رژیم مې خپل نیولی ده.